د کرملین ویاند دمیټري پسکوف په تازه څرګندونو کې ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړې کې د اوربند په هکله د محتاطې خوشبینۍ لپاره دلایل شته دي. پسکوف دا څرګندونې په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف ترمنځ تر کتنې وروسته کړي دي. د روسیې د چارواکي د ټلیفون له لارې خبریالانو ته دغه راز ویلي چې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د اوربند لپاره د امریکا د 10 ورځني لنډمهالي اوربند طرحې څخه ملاتړ څرګند کړی، خو ترڅنګ دا هم ویلي چې یو شمېر پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. پسکوف ویلي چې پوتین د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ته اضافي معلومات او اشارې سپارلې چې باید ولسمشر ټرمپ ته یې ورکړي. هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د کرملین ویاند دا هم ویلي چې د ښاغلي پوتین او ښاغلي پسکوف ترمنځ په خبرو کې یو ځل بیا په دې موافقه شوې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران باید سره وګوري او د دې ملاقات ځای او نیټه به وروسته تر هغه په ډاګه شي چې د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی واشنګټن ته ستون شي او د پوتین لخوا نوي ورکړل شوي معلومات ټرمپ ته ورکړي. امریکایي مقاماتو ویلي چې د متحده ایالاتونو غواړي چې روسیه له قید او شرط پرته د جګړې په بندولو هوکړه وکړي. مسکو ویلي دی د هغه 10 ورځني اوربند د وړاندیز جزئیاتو ته منتظر دی چې اوکراین پرې توافق کړی دی. واشنګټن ویلي دی که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو تړون رد کړي، واشنګټن به قوي ځواب ووایي. ټرمپ په داسې حال کې د ویجاړونکو بندیزونو په اړه خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده چې هیله لرم دې کار ته اړتیا پیدا نه شي.